دا لیټونه لګولی که نه ما ته به لږ سختکاري شي هم به مو وینم ځکه چې ډېر کسان پکې داسې چې په ړومبي ځلې وینم ځینې کسان دي چې ما چاته نه دي. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحاب الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء وهم بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت مونږ په یو داسې بابرکته محفل کې د ناستې توفیق راکړو. د بیهقي شریف په روایت کې راځي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی وی الله رب العزت فرشتي ځمکې ته راولیږي، بیا فرشتي ګشت کوي ګرځي. څنګه په تاسو دا پولیس ولې لیدلی دی ګرځي ګشت کوي، دغه رنګ دا ګشت کوي ګرځي چې ګرځي داسې محفل کله وویني چې کله په کم محفل کې قرآن ویلی کېږي یا کم محفل کې ذکر الهي کېږي یا کم محفل کې درس و تدریس کېږي یا کم محفل کې د قرآن دپاره د ختم دپاره منعقد شوي وي د هغې محفل نه چارچاپېره ګیره والي چې کله کې ګیره والي هغه ګیره تر اسمانه پورې ورسي په دې باندې هغوی خوشحالي کوي د اسمان مخلوقاتو ته فرشتو ته په ځمکه باندې هغه مجلس داسې ځلیږي لکه د ځمکې د خلکو ته د اسمان ستوري ځلیږي. الله رب العزت سره د علم تپوس کوي چې د کم ځای نه رالی، هغوی به ته پروردګاره د ځمکې نه رالو د کمو خلکو خوا نه رالی، پروردګار د هغې خلکو خوا نه رالو چې د جنت طلبګارو او د جهنم نه ورته پناه غوښته. دغه روایت ډېر اوږد دی، زه مختصرا بیانوم. الله رب العزت تپوس کوي دا اوس مکالمات شروع دي فرشتي او د فرشتو او د الله رب العزت تپوس تې کوي جنت څه غوښتو جنت یې لیدلی و، پروردګاره که جنت یې لیدلی وی نو نور به هم د هغې اشتیاق او شوق به یې سوا شوي وي. جهنم یې غوښتو، جهنم نه یې ولې پناه غوښته؟ جهنم یې لیدلی و. یا الله که جهنم یې لیدلی وی نو نور به یې د هغې نه پناه غوښته. الله رب العزت فرشتو ته وایي تاسو ګواه اوسئ د هغې مجلس د ناستي خلکو یا د هغې مجلس د کس سره د چا کار وي او هغه هم راغلی په هر په انتظار ورته ناست وي یا راغلی په مجلس کې په هسه کار باندې د په غرض باندې هغې کس سره کار وي، په دې انتظار وي چې دا مجلس به ختم شي او ده سره به زه خپل کار یا خپله خبره به ورسره وکړم. د هغې سړي هم د دې مجلس د برکت الله رب العزت مغفرت وکړي. ډېر برکتونو والی مجلس دی. حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی الله رب العزت د عرش فرشتې چې څومره دي هغې ته وایي چې لاړ شه په ځمکې ته او هلته کې د روژهدار په دعا باندې آمین وایه. یو بل حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی دوه څیزونه به د انسان د پاره ورځ په قیامت دغه کوي سفارش کوي. یو روژه به وایي پاک پروردګاره د ورځې مې ټوله ورځ نهر ساتلی و زما شفاعت قبول که، او قرآن به وایي پروردګاره د شپې مې آرام ته نه دی پرېښودی، روژه ماته یې کړی د هغې نه پس آرام ته مې نه دی پرېښودی. هر یو سړی وایي چې زه روژه ماته یې وکړم کټ کې دې سم له ښه ښکلې خپې دې اوږدې کړم، خو چې کله د الله رب العزت حکم د مخې ته پروت وي، د الله رب العزت اطاعت دې په زړه کې پروت وي، د الله رب العزت بندګي دې په زړه کې پرته وي، ته به چرې هم د الله رب العزت حکم مات نه کړې، ته به رب العالمین مخې ته ودرېږي. ډېر خلک مې داسې لیدلی دي چې ټوله شپه په قیام اللیل کې ولاړي او رب العالمین ته منت او زارۍ او جړاګانې کوي. تاسو دا وګورئ د کم حال را روان دی. په دې حالت کې داسې خلک ما لیدلی دي چې رب العالمین ته فریادونه او جړاګانې کوي. دا څومره دا نظام چې نن سبا روان دی او الله رب العزت صحیح ورته جاري و ساري ساتلی دی، دا د الله رب العزت د هغه بندګان هغه اولیا د منتونه او زارۍ او جړاګانې او بیا د دین هم اوچت مقام والا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت لپاره څومره جړاګانې کړي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا و چې الله رب العزت دوره قیمتي دوره اوچت دوره پرنور کتاب نازل کړی دی چې هغې ته ویل کېږي قرآن انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چې الله رب العزت د هغې حفاظت ذمه داري په خپله اخیستې ده. که هغې کې هر دور کې یو انسان را پاسېده پای کې تحریف کړی دی خو هغې کې تحریف چې دی هغه سره سمې خوري نه. تاسو مخکې امتونه وګورئ په تورات کې زبور کې انجیل کې څومره ګران حکمونه
نو هغه د ځان دپاره پوپ ته به وي چې پیسې به ورکړي چې دا آیات دې لرې کړه، دا سیز دې لرې کړه، دا سیز دې لرې کړه. نن سبا ته یو عالم ته ووایه که نه چې د دې نه یو آیات لرې کړه، لرې به یې کړي، بالکل یې نشي لر کولی. الله رب العزت د دې قرآن د دې ذمہداري الله رب العزت په خپله اخیستې ده. عالم یې ترې نشي لر کولی، بلکې عالم د هغې الټه سوي وردا دفاع کوي. اوس دوستانو عزیزانو عرض مې دا و چې الله رب العزت ما تا ته دا دوره اوچت منصب راکړی، دوره اوچت مقام راکړی دی چې ما تا د خپل قرآن د تلاوت دپاره یې ودرولي، خپل ځان ته مخې ته یې ودرولي. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې کله هم یو انسان په دنیا کې د قرآن تلاوت کوي وی الله رب العزت د هغه بخنه یقیني جوړوي. د قرآن د تلاوت د یو آسان وي چې یو کس وایي ما ته دعا چل نه راځي، وی دی یو رکوع دوه رکوع یا صفحه یا دو صفحې یا آیت یا دو آیت تلاوت وکړي، عینه پس د دعا وکړي، وی الله رب العزت د هغه دعا قبلوي. وی کله هم حدیث شریف کې راځي وی کله هم انسان په موس کې په دغه رنګې په قیام اللیل کې په تراویح کې قرآن ختم کې وی دکه قرآن به په ورځ په قیامت الله رب العزت په دربار الهي کې ګوی ورکوي، پروردګاره وی زما تلاوت یې کړی دی او شاته ورپسې چې کوم کس ولاړ دی په هغه به هم ګواهي کوي پروردګاره زما تلاوت یې اورېدلی دی. دا نه چې یو حافظ صاحب ته اوچته درجه دا ټول نه اوچته، بیا د هغې نه لاندې کومه درجه ده اورېدونکي ته. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې دا د الله رب العزت د طرفه ډېر خاص کرم او انعام احسان دی. حضرت زید رضی الله عنه وړوکی ماشوم دی، صحابي دی، تر دې پورې د ټولو نه کم عمر صحابي دی. کله قیام اللیل ته به ودرېدو، تراویح ته به ودرېدو، همدارنګې قرآن به ختمو، په 3 ورځو کې به قرآن ختمو. مصعب بن عمیر رضی الله عنه به تلاوت ته ودرېدو. ځینې خلک وایي که نه چې 3 ورځو ختم پکې کم ځای نه راغی، 6 ورځو پکې کم ځای نه راغی، 10 ورځو پکې نه راغی. شمایل ترمذي رواله، مصنف ابن شیبه رواله، دغه رنګ آثار السنن رواله، معارف السنن رواله، دغه رنګ مسند احمد رواله، مسند بزار رواله، سور د حدیث کتب او شروح ته رواله. تا ته په پته ولګي چې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین په 100 ورځو کې په 100 شپو کې قرآن ختم کړی دی. د قرآن نه خلاصې نشته، په هر رمضان کې صحیح ورته قاریان ختم کوي، د قرآن نه خلاصې شته. دا دې مونږ ختم وکړو، دا د دویم ختم مشورو کړی، الحمدلله دا د روان دی. د دې نه پس 10 بجو 10 نیمونه به شروع شي تر سهار 2-3 پورې دا چلیږي. د قرآن نه ختمېدل خو نشته، قرآن نه خلاصېدل خو نشته. مونږ په خپل جومات کې صحیح ورته د درس قرآن شروع کړی، دا پرون دی راغلی نو هغه په مخ کې مې شروع کړی، دا د الحمدلله دا د جاري و ساري به رمضان المبارک کې د ماسپښین نه پس وي او د کوجو کې به د ماسخوتن نه پس وي. د قرآن نه زما ستا خلاصې نشته، زما ستا ژوند قرآن سره دی. سعد بن وقاص رضی الله عنه په 14 ورځو کې قرآن ختموي. یو صحابي راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په کار په غرض باندې چې د الله رسول سره کار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لومبي رکعت کې سوره بقره وای، آل عمران وای، مائده وای، نساء وای، اعراف وای. صحابي وای د زه حیران وم چې خدای پاکه ما خو سره نیت وتړلو چې اوس ته پس شاشم که ورسره ودرېږم. تر دې پورې 2 رکعته یې پوره کړل، تر سوره نور پورې ورسېد. سوره نور پورې، سوره نور په کومه سپاره کې حافظان چاته پته شته؟ 18 سپاره کې. یعنی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو شپه کې 18 سپاره یعنی 19 سپارې وویلې، 19 نیمه سپارې ته ورسېد، 19 نیمې سپارې وویلې. صحابي وایي چې کله اذان ته لږ ټیم پاتې شو وی حضرت بلال رضی الله عنه راغی، وی چې کله دغه د خپو کشارې ما واورېدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې نه په سلام وجار باسه. ما ورته حضرت داسې کار مې دی. دوستانو عزیزانو دا دوره اوږده تلاوتونه کول، دا دوره قرآن ویل، دا دوره سپارې ویل، دا د الله رب العزت د طرفه کرشمه ده. دا د قرآن نه ځان خلاصې نه دی. قرآن باندې پویول ځان پویول جدا خبره ده، د قرآن ته ودرېدل جدا خبره ده. د قرآن د ودرېدل ګوره تاسو ته یو خبره کوم، تاسو په دې جومات کې اکثر دا مشران لیدلي دی په د لومبي صف کې ولاړي، دی ښکلې سمې دمې تراویح کوي، حالانکې د دوی ببلاګانې هم خوږېږي، خپې به هم خوږېږي، شوګر بیمار به وي، بلډ پرېشر بیمار به وي، زړي بیمار وي، دنیا بلا بیماری به یې ورته. او شاته ځوانان یې ورپسې، شاته ځوانان چې کله به یو کونډه یې اوږدوي، کله به بله لنډوي، کله به کیني، کله به سملي، کله به پکې اوبه څښي، کله به پکې د چای نه ګوټ کوي. دا ټول دا ترتیب دا چې دا هغه روان کړي. ولې؟ د مشرانو سره د خپل ځان، د خپل ایمان، د خپل آخرت، د خپل قبر، د خپل حشر د هغې احساس وي
جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې څوره هم کسان د الله رب العزت ته مخې ته په عبادت کې ولاړې او قرآن وای او په کلاره وای او دغه رنګ په توجه سره وای او حدیث شریف کې راځي معارف السنن کې راغلی چې کم سړی په توجه سره اوري وی دا قرآن د دواړو دپاره ورځ په قیامت جګړه کوي چې پروردګار زموږ دې انسان ویلی یم د بل دپاره یا الله د اورېدلی یم وی د دغه انسان دپاره شفاعت کوي. دوستانو عزیزانو ما تا ته خو د خپل ځان پته نشته ما تا خو ووایو او دغه رنګې بس مټایي تقسیم شي دغه شیرني تقسیم شي دغه رنګې حلوا تقسیم شي بس خبره ختم بس څادر په اوږه باندې واچو دا دې پسې شاته یو ډېر لوی د الله رب العزت طرفه ډېر لوی انعام دی هغه انعام نه ما ته خبر نه نن یو کس نه تپوس وکړه ته په تراو باندې الله رب العزت انسان ته څومره اجر ورکوي یو کس ته پته نشته الله رب العزت د طرفه هر انسان ته انعام وشته الله رب العزت هر انسان ته انعام ورکوي بشرطې کې هر انسان سره د هغې احساس او ویلیو وي تا سره په جیب کې 10 روپو نوټ شته د هغې صحیح ورته تا سره احساس شته هغې تا سره صحیح ورته قدر او ویلیو شته خو دا ده چې ته په خپل دعا د دومره یقین نشته ته د رب العالمین نه غواړې دا د هر انسان نن سبا کمزوری دی اغیار چې تا باندې محنت کوي او تا راغورځوي تا راپرځوي نو ړومبې په تا باندې ړومبې حمله چې تا کوي نو ستا رهنما ستا دیني رهنما تا ته د هغه استهزا تا ته هغه سپکاوی هغه تا ته بیان کړي تا ته وایي یاره دا ستا د امام دی مړه دا وګوره دی داسې کوي دی داسې کوي دی داسې چېرته چې هندو مې لیدلی خپل پنډت یې صحیح ورته سپکاوی بیان کړي یا چېرته یهودي نصارا د خپل پوپ سپکاوی بیان کړي تر دې پورې چې ټایم اف نیویارک د جنوري د 2019 چې کوم صحیح ورته په هغې کې شایع کېږي په هغې کې د هغه نه صحیح ورته معمولي دغه صحیح ورته معمولي ګناه ترې نه کېږي غټ لغزش ترې کېږي د ریپ کیسز پې کېږي د دغه او هغه د ټایم اف نیویارک د 2019 هغه چې د جنوري چې کوم اخبار هغه صحیح ورته شپږو میاشتو دپاره بین کړی وم په دې باندې تا زموږ د مذهبي رهنما استهزا کړې ده وی ټیک ده وی هر انسان نه ګناه کېږي دا دی ولې داسې کار کړی نن سبا صحیح ورته عالم نه قاري نه حافظ نه معمولی یو خبره به شوي نه موږ ورپسې دومره لکه یو درو پروپیګنډې وکړو بیا هغه چې لوی شي هغه وایي بله زه په خپلو بچو باندې قرآن نه وایم زه په خپلو بچو باندې امامت نه کوم زه په خپلو بچو باندې دین نه وایم دا وګوره ماشه ماته دا عزت راکوي نن سبا حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې عن قریب یو داسې زمانه به راشي چې علم به اوچت کړی شي صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ډېر په حیرانګۍ سره تپوس ته کوي الله رسوله علم به څنګه اوچت کړی شي علم ته قرآن ته دغه رنګې د قرآن طالب علم ته د علم طالب علم ته به څوک دوره عزت نه ورکوي په مخابخ به جی جان وي او چې څنګه پشي شا سم مسله ورته سره راشي نو پروپیګنډې به ورپسې شروع شي نن سبا په دې حال کې وګورو څنګه حال روان دی دوستانو عزیزانو که چرې هم اوس د هغې د غفلت خوب نه پا نسیدو او خپل ځان مو ونه پیژندو نو همیشه دپاره به ناکام د اغیارو په سکنجه کې خو حال لرې راغلی یو پخوا به مشران د کشرانو ته نصیحتونه کول نن سبا نصیحتونه ختم دي مشران هم په ګمراهۍ کشران هم په ګمراهۍ او واړه خودي په ګمراهۍ باندې وجه څه وجه ده وجه تسمیه دا ده کشر مکه موبایل او ټیک ټاک ګوري په یو ګوټ کې پروت دی مشر مکه ټیک ټاک ګوري او په یو ګوټ کې پروت دی دا ټول هغه لوبه روانه ده نصیحت دپاره نن سبا څوک پاتې شوي نه دي او که څوک موس کوي د نصیحت خبره کې نو بس ورته موس ته بس اللهم انت السلام منک السلام زار څه وایي هغه دعا ته پکې ساري کې نه په منډه وي زما په جومات کې ټول نه ډومبې موس په یوه بجه باندې ما سره کېږي زه دعا کوم د جمعې موس پسې دعا کوم او دعا ټوټل 2 منټه دعا رب یقین وکړه که یو کس دعا ته ایساري وجه څه وجه ده یاره وي دا خو به دعا ته خلک دعا ته ایساریږي او لاس په اوچت کړي دا خو ډېر ګران کار دی که نه بیا خو پکې ما تلو ته نمبر نه کله نه کله ورته زه غوسه شم زه واړه چې سکول کې اکثر چوټي کېږي د وړو به زموږ چې واړو د لاسونو ته به یې چپلې واچولې که خیر ما داسې ما سره یاره ده چېرته دا کار شروع نه دعا وکړئ چې الله رب العزت ټول انسانانو ته د نیک هدایت وکړي حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې د مسلمان زوال د هغې ورځ نه کېږي د هغې وخت نه کېږي د هغې ګړۍ نه کېږي چې کم وخت کې د سره د خپل ځان ویلیو ختم شي تا ته څه وایي زه اوس تاسو ته د پوینټ خبره کوم د قرآن خبره ورته کوم هر یو انسان نن سبا ځوان ته وګوره څه به وایي
کاش په یورپ کې لوی شوی چې هلته کې مړه په پاکستان کې څه دي وایي همدغه ارمان به هغه یهود او هغه نصارا به قیامت پرست کوي چې کله د محشر پرست باندې د ټولو نه اخرنی جهنمي ګناهګار چې په دنیا کې یو پیره کلمه ویل یا به هم د جهنم راوچت شي او جنت ته به بوځي او الله رب العزت په دربار کې به هغه صفا شي د ګناهونو نه جنت ته چې کله لاړ شي د کافران به یو ارمان کوي ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کاش چې په دنیا کې به صرف یو پیره کلمه ویلې د مور پلار نه پټه ویلې خو چې ویلې خو مې کنه ای بس تا د کلمې په آخرت کې ارمان کوي اته د نن په دنیا کې ته د هغې د دنیا ارمان کوي دوستانو عزیزانو الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله رب العزت دې زموږ ستاسو د قرآن او د ختم قرآن په خپل دربار عالی کې قبول او منظور وګرځي او الله رب العزت دې موږ تاسو ته په دې باندې دوام او استقامت راکړي دا نه چې ما تا ختم وکړو او د ختم مقصد او بنیاد نشته بنیاد اساس شته بنیاد شته وفرعها في السماء اصلها ثابت وفرعها في السماء اصل چې اساس دی د بنیاد دی چې کله هم د قرآن بنیاد ته کېدی یو ځای کې ختم شروع کې هم په دغه بنیاد چې دا به ان شاء الله العزیز زما د شفاعت ذریعه ګرځي ودا انسان به الله رب العزت همیشه د پر کامیاب او کمران لري او کنه ته د قرآن ته په دې بیګار په بنیاد ګوري چې یاره دا یو بیګار دی پرېږده راشه زر ختم کا نه د پلار نه خلاصېږم نه د مالت د خلکو نه خلاصېږم نه د دې نه خلاصېږم دا ګورې ته ځان غر کې قرآن خو به الریډي ته وایي یو انسان د خیرات کوي تاسو ته یو مثال درکوم خیرات کوي څه کوي خیرات کوي خیرات کوي د خلکو د نوم او د کلاوي د پاره هم کوي او د الله رضا د پاره هم کوي خیرات خو الریډي کوي خو که د الله رضا پکې شامل وه نو الله به درنه رضا شي که ختم کې الله رضا شامل و نو الله رب العزت په دې قرآن په ذریعه شفاعت کوي او د ورځ په قیامت به له جګړه کوي الله رب العزت دې موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي ملګرو که دغه زه هم که د مټایي یا څه پروګرام وي نو هغې مخکې انتظام دې وشي هغې نه پس به بیا دعا وکړو بیا به اخره کې دعا کوو که نه اوس وکړو اوس وکړم ټیک 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 زه صحیح شو امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك التقى والعفاف والغنى اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حاميم لا ينصرون دې مجلس کې چا کورونو کې بیماران دي په کورونو کې دي اسپتالونو کې دي په مسافرو دي په هر ځای کې دي دعا ورته وکړئ چې الله رب العزت ورته صحت کامله عاجله مستمره نصیب کړي اللهم اشفه مرضانا ومرضى المسلمين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين اللهم اذهب الباس رب الناس اشفه أنت الشافي لا شافي إلا شفاؤك لا يغادر سقما اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ډېرو ملګرو د دعا دپاره ویلي دي ډېرې په قرضې دي په آفتونه دي مصیبتونه دي ازمایښونه دي د اولاد د طرف پریشانۍ دي دغه رنګې د دنیا څه نور مسایل دي دعا ورته وکړئ چې الله رب العزت د دې قرآن د دې ختم د برکته حامی او ناصر شي او الله رب العزت ټول مصیبتونه آفتونه او حوایج د دنیا شرعي حاجتونه په خپل دربار عالی کې د هغې حامی او ناصر شي اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين